پاتې شو بله خبره چې مخلوق حاضر ژوندی وي قریبي مدد کولی شي اسباب ولاندې کولی شي بره یې نشي کولی قرآن کریم وایي چې مخلوق د اسبابونه بره مدد کولی شي نص قرآني دی پاتې شو دغه تقسیم چې دی کوي ما فوق الاسباب یا ما تحت الاسباب وښیه قرآن کې دا تقسیم کوم ځای راغلی یو حدیث وښیه د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم وښایه ساسې تا ما سره پراته یو حدیث وښایه یو صحابیه دا ثابت کا دا منګړن تقسیم دی دا د مجوسو باندې تقسیم دی مدار د استعانت چې کوم دی دا فوقو تختو باندې دی راځه تفسیری کابلی چې مدار د استعانت په استقلال عدم استقلال باندې دی مدار د استعانت په استقلال عدم استقلال باندې دی دا خبره شوه الله سره ټول کړی دا چې مدار د استعانت په استقلال او عدم استقلال باندې دی پاتې شو اسبابونه بر امداد سليمان عليه السلام دا چې وایي یا ایها الملأ ایکم یاتینی بیرشها قبل یاتون مسلمین اے زما د قوم مشرانو تاسو لیدلی یو چې مال د بلکې سخت دانی دراتګ د وخت کې مال وروړي اته یو جن ورته زبې دلارونه افریت جن ورته زبې دلارونه ستاسو د ډیوټو د کورسای په پاسې دوه وخت کې اول ته یدا پوری ته آصف رضی الله عنه چې ولی الله دی او کرامت اختیاري لري دې خبرې ته وښه ځان کو جوړو جلد څه کوخانه ده چې ماما ته وایي دغه باندې چې څه مو ته وایي زموږ دا بسیطه دا په پیساو خبره ته آصف ابن بخیا چې کوم دی آصف ابن بخیا ورته وایي قال الذي عنده علم من الكتاب ولا تيك به قبل ان يرتد اليك طرفك او هغه شخص اولي چې هغه سره علم د کتابو ویزمو ضرورت ودا تاسو ستاسو درک نمخ کې دا مدد چې آصف ورسره وکړو جواب دی راځي دا تسبیح ولاندې په تسبیح ولا پرو دا تقسیم چې دی دا قرآن او حدیث کې خبرې ونه کې تلاوت کوي نو کې دې ثواب ملو شي بلکې مسله ثابت دي ثواب ملو شي بلکې مسله ثابت دي مسله چې ثابت دي نو ماته وایي دا پیشي قرآن کریم کې بداس راځي چې دا کوم کسان او یا رسول الله مدد چلوي دا وایي کوم ځای د دلیل ته وایي دا وایي چې یا رسول الله وینا راوړي دا وایي چې یا شیخ عبد القادر وینا راوړي دا وایي مفتی صاحب دا وضاحت وکړو لیکن دلیل د مشرکان په شرک او دغه ته جهالت دا د جهالت باندې دلیل دی بل خبره دا ربي پردا باندې او ایت پیشي د دعا والا او دا د روح المانی دویم جلد دی او صفحه نمبر 141 صفحه نمبر 41 دا هغه کې وایي چې فرق بین دعا او ندا دعا او ندا کې فرق دی صارت په ندا دی په دعا نه دی ایت کې دا دعا والا پیش کړی دی بلکې مطلق دعا شرک شي چې نبی اسلام الله فرمایي او دعو الى سبيل ربك او بلا خير رب لا اله هغه په شرک ورغی نو دا ستاسو جهالت دلیل دی دا خبرې ستاسو غلط دي پاتې شو تاسو مسله باندې موږ سره نس شپږم نمبر دی او سورې بقره آیت نمبر 267 پارا نمبر 3 یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم اے ایمان والو خرچو کیا د پاک حلاله دي تاسو ګټلې وي کسبتو کسب وکړې وي کولی شجاع نشي کولای کافر الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى ولسم محترم یو دوتی خطالی کلا اغا موضوع ترازی کلا بیاگی تزید تقریبا پس یو تران کی دری سلور پیرے میں یو موضوع کلا وڑکلا دویم نمبر ولیسے وی جواب پیرانا کو بے بیارے الیاس راوارستو ولیسے مادا مولا الیاس رحم اللہ تحریر راوارستو رسم لیلی جماعت تحریر میں راوارستو دویم ولیسے کو مادا مولا الیاس رحم اللہ تحریر راوارستو چراغت خپل خود نوش داغه مکاتیبو نه راوستو په خپل لیکلي دي تجربه بازاریانو کتابونه راغلي له ورسې الزام لګوي تاسو ریوان کې خپل باندې مختلف جوړ کړي تاسو د ریوان والا یو وخت باندې چې د ټول د بریلیانو ستورو کولو کړی دي او هغه د اسمه سيزونه هغه چاپخي او خرڅې کولو دی ورکړي دویم نمبر مولوی صاحب ګوره ما وضاحت وکړو چې څوک الله ته قاضي کوئی کسب کوونکی وي دا سړی کافر دی چې ما د خپل عقیدې وضاحت وکړو سره نه پاره دونه تشکیل او تاثیر حاصل دی ما ته پته دلیل نه لري وسبه چې کوم څه اتفاقی راغی ترازی اخو په مسله سره دلایل نشته چې دا نه کوي نور بسکه منصب به وسیله پوره دنیا په ویډیو کې ماشاءالله نیم نمبر د وې تشاول الله ما قول بشي ما کاش مونږ چې دا قرآن راوسته رسول الله صلی الله علیه و آله ماشاءالله د تشاول الله ما قول ما د طلب ترجمه په مدار ثابت کړي هغه کې مهر درو بشو دلان دی وګورئ بیا څلورم نمبر د وې اراده ځان
تبلیغي جماعت پر تحریر ما پیش کړ دا د موږ کاتب دی اصل چې پیغام دی د پیغام دی کاغه مکاتب دی خپل نه دی کړی د پیغام دی هم کاتب څه ته وایي پیغام څه ته وایي دا کاتب نه پیژني د لیکون کې څوک د مال تحریر مطالبه کوي آیاتو د زمانو په اړه اوس کې ان شاء الله به یو تحریر په پېښ مکه
موږ خبرو باندې ګور اکثر وخت ما حساب وکړم ګور مونږ په افهام تفهیم په ماحول کې لګیا تا هغه ټیم 2 منټه خبره کړې و او اوس چې کوم دی علي څه پورې ټیم نشو ګور عبد الحق ما شه کله به لګري سلام ورګري یو ما خبره یا تر کې خاصه نه زده ګور کا استعمال غری خپلو کې د یو بل سره لګي د یو بل کتاب وړي تحریر دی وایي په دې زموږ سره اعتراض نه نشته او کا استعمال غری زی اورا ما وایته مې د تاسو په ما باندې کې ته وایې کې دا وځه سمې پسې ته خبرې کوي ما څو څو قسم نو کړم ګورو کرم نه ما خبر نه راځي چې زه شو سکه باندې دې څه چې لاین تاسو ته ما یې نه کتاب خو دې په ما وسه چې لاین کې شو زما راځم ثابتو چې دې ګورو کوم اتفاق او د خوشالي کې کنه ولې خو باندې اتفاق زه تاسو محترم چې دلیل پیش کړه چې ته دلیل کوم پیش کړه راځم دي صاحب چې دلیل نه پیش کړه راځم دي صاحب چې دلیل پیش کړي صاحب چې دلیل نه پیش کړي دي حدیث ابو تاسو هم سره تر شو زمونږ په سر اصل دي کوم لیوانه کوم کړ والله چې دا خبره ګور واو په سر ګور ګور حدیث ابو ثابت هم خپل کې ذکر یو بل ډول مونږ خپل کې معاونین خبرې کې یو بل کتاب وړي تحویل وړي عبد الله خان صاحب تاسو باقي اعتراض نه کوئ تاسو آیات مې سب کې خپل کې خبرې کوي تاسو معاونین خپل کې لګي مونږ نه کوو دي ته ګور دلته راځي شروع شو ته یو چې خپل کې خبرې وکړي ګور هغه چې چشمه لري کې دا اسم خبرې ګور یو بل باندې مخاطب ګور د ورولې خبره څنګه سماته شروع نه سره مولانا صاحب کجګړه طالب چې د ځن په باندې په مدار والله چې څومره به څه کېږي بار ورول خبرو کیو ورته اذا مو وځه ټیک دا یو د څه په مت ولګي چې یو څه چې مولانا صاحب څه ورته دا څه کوي سره زم راځي خو دې کله ته اوسې ما خو لګیا اوسې که جنگ تم لکېږي د کمپنۍ که ما سره وړي ځکه چې زما ځکې باړه والله چې یو پرې د یو بېعزتي وکړي چې دا ته فوز راغې پرې نو کوم چې را بل پرې د بل بېعزتي وکړي چې دا پاتې دا خو زما بېعزتي کوي تاسو ولې ښه مې در سره د حق سره خاموشي اختیار شي مفتی صاحب تا عقیده وویلې زما عقیده دا د الله تعالی دې په خبرې دا خبره دا چې شور نه جوړېږي دا خبره وکړه دا نور پرېږده دا مناظرین لګېږي وکړي دا خبره ده سره کوم صدق صاحب ګور مناظرین یو وخت کې الله سره مدد کنه ګور خبره کوم ته مناظر کار تاسو دلایل پر څه شي ما ته وکړه لا ختمه ده تاسو دلایل پر څه شي اسلام دا عقیده ده چې الله تعالی خالق دی بنده کاسب دی څه وایي دیو اسلام دا عقیده ده چې الله تعالی خالق دی بنده کاسب دی صحیح شو بالکل صحیح لکه د سوشي نه جوړه ده عبارت نه ته په عبارت کې دا راغلي دي چې الله تعالی نه کېدوی شي چې مخلوق نه کېدوی شي الله تعالی هر څه کې مخلوق بغیر د اراده د الله تعالی څخه نشي کولای کوم مفتی څه وکړي دا ځان خبره سي دا ترانه د څه درته لګي دا ته نه لګي ما ته وکړه ما ته وکړه او ته چې ځان ته مخالف ته ځان دي شور نه کوي ګور دیو په خپل کې لګي شي دلایل ما ته وکړه خبره چې ما مناظرین ته څه وکړه زه بیان خبره ما ته وکړه تاسو زم د توګه ځان ته ما شور نه کوي تاسو دا کوم چې د یو څه پیش کې زبر راځي دا دا به ټول حساب کتاب ما دا ټیم وسی خبره علی اجازه وي کنه مناظر ټیم ختم شي هغه دلیل بس شي وي نه دلیل بس شي وي خبره سره انسان نشته دی کې نشي دا تاسو مناظر چاله دی دا دلیل بس شي وي ما ته وګوره مفتی دلیل بس شي وي خیر دلیل تا ته پیش کې دلیل پیش کوم سره عام خبره خیر دې ورته کنه ما ته وکړه ما ته وکړه ورته یې عالم دې علماء صحیح جی
هغه دا خبرې کې مخالف وي دا نه خبرې کې مخالف وي دعوت اگر څه شي دا دعوت اگر څه شي دا هر کله چې دې مو الله تعالی خالق دی او وخت قاسم دی هم دا وی چې الله تعالی خالق دی او وخت قاسم دی دا مسله نه مان ضرورت دی خبرې طریقه دی لانجه سره په کوم کې کېږي دا هغه ټکو کې دا چې په کوم کتابونو کې دی راته دې نشتا ها چانه دې ذکر کړو بس تاسو نو چې کوم کتابونو کې دی راته دې نشتا هغه غلطه بس بیا به ذکر بیا به خبره پیدا ټیک شو ورګه ته